زکا امیش کو مینا ندری می پایوا خود سارا زکا چه مشرتا دے غور دے آکنا نویر دے می کرکا دے گیم پا زالے بے پا کوڑے چای وش دیا مالکا دے گیم پا زالے بے پا کوڑے چای وش دیا مالکا تا کسا کسا پاکا لادے لاکا پا چیڑکا دے گیم پا زالے بے پا کوڑے چای وش دیا مالکا تا کسا کسا پاکا لادے لاکا پا چیڑکا امیش واسکو نویرسی کوچه چک ده پشتین کوم کو کاما لاندا و بل کوم تا کو خدای دا سروای پاگو پایلٹ آلواتا ملګری په ټول ناوال په پښتانه مینا روغلی ټول مشتون ځوانون کده کام کسون دی ټول ته په پښتانه مینا سلام پیش کاوه خدای دا پوښتنه د څنګه مونږ د اتفاق د اتحاد مظاهره کړی دو چې دا غاسه په 15 تاریخ باندې د میرومشا جلسه تر شستای د میش جلسه درنه کېستای او دنیا ته دا پیغام ورکېستای چې پښتون قوم مزید خپل خبره باندې جان جګړه نه وړي ملګری نه په دا خبره مشروم سار د سمیر کا مشر علي وزیر د حسین دا ور دی مولا بارام دي نور د لره لره وطن محترم مشروم ورغلي خو چې د مونږه د کیم شي غوښتنه خلکو باید زیاده ته وایي ملګری ډېر لاندې خبره د اکثر ورته آیا چې په دا خبره باندې چې په هر صورت په هر لباس په هر جماعت څه شوی دي د هر شي د پنجاب رسمنټ دغه د پاکستان ادارې پر مولانا مطالب ورته پیدا کو چا پاسرنج باندې ورسته لیکلي وي چې څه په کونی کوي امیش په لاس سره خوسته چې دا دای څه په دانی کبه ملګری محمد خیل شه سره زره پټ کړی وي د څنګه کې را بدر نه مشکل نه ول یو دا ملګری غدای علي وزیر چې په پېښور شته تا ورته کړه وته چې د پاکستان فوج ته غلې تړه کوی ټول میز د کېری د څنګه کې نه لماره ټول میز د چا کاډر سره تیاران دی وړي دا حقیقت ملګری مور د چا چې پاوج دی تیاران خوشتا ګډار پټاوي عجيبه پاوج دی تیاران خوشتا ګډار پټاوي د شجینا د صندوقونه نه سره زار پټاوي دا څنګه دی چې په یو شی باندې اعلان کړو دا څنګه دی چې په یو شی باندې اعلان کړو د کلی د مور خره پټاوي خار پټاوي کولر کوي ویني گئی چې وکیل امانه دا خبره مشته ملک پښګری وکیل امانه دا خبره مشته ملک پښګری چې د کېټه د چاتره تزاوی چادر پټاوي وخت باندې د اخري شهر لټایا یای چې په افغانیت خو د لنګمار ټکنالوژي کا واده په افغانیت خو د پنجاب ټکنالوژي کا واده میزایل غوري غزنوي وقتلی کا واده په افغانیت خو د لنګمار ټکنالوژي کا واده میزایل غوري غزنوي وقتلی کا واده بس چې ځان ته افغان وایم نو غدار مې بولی کني زما په افغانیت کې اسمبلی کا واده زما د پلار نیکه تاریخ خو پټېلی کا واده خو د بنګال ځمکه د ستا په بېننګي کا واده او ما ته ایجنټ مه وایه $100 ما ته ایجنټ مه وایه زما د پلار نیکه تاریخ خو پټېلی کا واده زما د پلار نیکه تاریخ خو پټېلی کا واده خو د بنګال ځمکه د ستا په بېننګي کا واده هغه 93,000 پتهونه ته په شر په شموته جن راو 93,000 کا 40 پنچر ګړه کی ونیو په پایوار 93,000 کا شو ما ته ایجنټ ما وایا $100 شوق نه لرم $100 په شوق افیا صدیقی کا وعده چې ژوند دې ورکړه امریکا ته ما ته ایجنټ ما وایا $100 شوق نه لرم $100 په شوق افیا صدیقی کا وعده په پښتو مرد اسپیناوي ته هیڅ اړتیا نه لري د ګیلامن مبارزه او شهیدی کا وعده چې په تو مې بیا خو کې کا ساندو په تو مې بیا خو کې کا ساندو په وطن انګو تو په کېر شر کې بنا